نامحرمه نجلۍ ده ورسره په تلیفون کې مثال رابطه کې ما او په واتس اپ د لارې تصویري مور سره غږیږم که په دغه موضوعات یو حل لاره دا د زړه سره که چیرې د خپلې خور او لور دپاره او د مور دپاره یې خوښوې بیا یې د بل چا سره م وکړه او که چیرې د خپلې مور او خور او لور دپاره نه خوښوې د خپلې ښځې دپاره یې نه خوښوې بیا د بل چا دپاره یې مه خوښوه. اوس د تا تر اصلیته پورې فرق لري. آیا که یو بل ځوان راسي او درته ووایي چې زه د تا له خوره سره په کامره کې په ټلیفون کې غږېږم غواړې د ځان دپاره؟ نه مولوي صاحب دا خبر خو دې صحیح ده. خلاصه شو خبره. کوم څه چې د ځان دپاره خوښوې د خپلې خور او لور دپاره د بل هم داسې عزت ده، د بل هم داسې ابرو ده، بل هم داسې فامیل لري، بل هم داسې عزت لري، بل هم داسې ناموس لري. اوس که یې ته ځان ته خوښوې نو ته هم دا پیرې وکړه، او که یې ځان ته نه خوښوې بل ته خوښوې دا خو بیا ډېر لوی بېغیرتي داسې څوک یې داسې کوي. الله دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. په دې خاطر مې ویل مولوي صاحب کنه چې یعنې مثال د هغوی د کورنۍ رضایت ده، زموږ د کورنۍ رضایت ده چې هغه رضایت هغه هم لرو اراده هغه رضایت داسې ده چې کله دې ته پلارجان او مورجان ورولېږي څه نکاح یې درته وکړه نور دې تاسو وله. اما لدین بغیر اسلام اجازت نه درکوي. ګورې د بل مسلمان عزت تر پښو ملاندې کوي، قربان موسم د بل د کورنۍ عزت تر پښو ملاندې کوي. تا ته خبرې کول ناروا دي، په کامره کې ورته کتل ناروا دي. دا د بل مسلمان عزت ده. د الله جل وعلا چې ډېره په بندګانو خوا بدیږي هغه د عزت په مسله کې ورباندې بدیږي. زه تا ته یو مثال بل درکړم چې د مسلمانانو هم پوهه سي. په اسلام کې تر ټولو سخته سزا د څه شي لپاره ده؟ د زنا سخته سزا ده. که چیرې واده کړی وي رجم ده، او که واده کړی نه وي سل دوري دي. دا الله جل وعلا ولې دغه سخت حد په اسلام کې مقرر کړی دی د دې ګناه دپاره؟ دا د انسان د عزت په خاطر. زه د یو بل عزت ته به په سپکه سترګه نه ګوري، د یو بل ناموس ته به په سپکه سترګه نه ګوري. نو دا اوس مخکې مې تا ته خبره وکړله چې که د ځان دپاره خوښوې خو بیا کوه، او که د ځان دپاره د خپلې خور و لور و مور و ښځې دپاره یې نه خوښوې بیا به سبا همدغسې وخت په تا باندې راځي، ته به خبر نه یې له لوره سره به د بل څوک په کامره کې غږېږي، بیا به څه کوې؟ بیا به یې ته وزغمې د ځان دپاره، بیا به یې تحمل کړې. مننه مولوي صاحب، عزتمن شه. راته ښه وخت هم درته غواړم، خوشحاله اوسې، الله مو راته ژوندي لره. قدرمن الله مو سپارم. ښه ایجې مهرباني. دغه خبره مې په دې خاطر وکړه بابیل جانه، دا سخته خبره. کله کله زه پوهېږم چې کله سخته خبره، خو په ډېرو خبرو کې کله یو څوک نه پوهېږي، خو په یوه سخته خبره کې زر پوهه سي. مهرباني. ایجې مهرباني. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب منګه دلته ایران کې ویجه کې کار کو لاس نه پر په یو وتا کې نو دا کاریګر سته د موږ ټیکادر د حکومتي جای دلته موږ تیل ستاسو به جنجال منجال نصر کوي د موږ وتا کې دوه ورونه دي دواړه روزه خوري نو نه په دیګي کې خوندي نه په شي کې خوندي درې پیرې منن ورته مزدا کار کوي ګناه لري دا روزه مخوري پوي سوي د سیمیډيري خړلې دي مشکل نسته موږ ته پوي سوي او که جنجال منجال چې وسرو کو موږ هم بیکاره کوي او دوی هم بیکاره کوي دوه سره چی شو ګوري د زړه سره که څوک د روزې نه نیول په نیت د سپکاوي وکړي دا مسلمان نه ده. متوجه سي دلته موږ څنګه صورتي موږ بیکاره کوي دغه نه دلته غوږ ونیسه جواب ورکړه مکمل تفصیل جواب درکې بیا خبره وکړه. مهرباني قاری صاحب محترم دا ځکه د دې لپاره درته وایي چې ټول مؤمنان د دې نه استفاده کوي او تا ته نه چې ټول مؤمنان لپاره داسې. مهرباني قاری صاحب. داسې دوسان دغهګانو نوم یې په ځان باندې ایښی دغه لکه چې هغه مشهور دوس ودله دغه بې ناموسه نه ده نوم یې هماغه خپل هغه نه دی خو د هغه بې ناموسه نوم یې مالې ایښی ده که دی کې له دینه سره مینه وای د داسې دوس د داسې دله چې د ټولو پښتنو نوم یې رنګ یې وربد کړل د داسې دوس ودله نوم یې په ځان باندې ایښی دی چې د ټول پښتون قوم رنګ یې وربد کړل د ټول پښتون ناموس یې تر سوال لاندې راوستل ټول همدغه بې شرفه اله العالمین دی په داسې مرض اخته کې همدغه د ایجي په نامه سي ده اله العالمین دی په داسې مرض اخته کړي چې بل مسلمان ته لاس ونیسي چې روپۍ راکړه دی اوس همدا ښځې بې حیا کړلې ښځې ټولې میډیا کې بې عزته کړل قوم یې سپک کړل بې عزته یې کړل تباه یې کړل داسې دوس دله نوم یې په ځان باندې ایښی شرمېږي هم نه الله اکبر
الله اکبر، لا اله الا الله. ګوري دوستانو، که څوک د روزې خوړل ځان ته حلال وګڼي د مسلمان نه ده. لکه لمونځ چې څوک پرېښودل ځان ته انکار ځینې وکړي، ځان ته پرېښودل حلال وبولي، ورباندې کافر کي، دا هم د اسلام رکن ده. د فرض لمونځ لکه فرض لمونځ فرض ده، همدغسې روزه هم فرض ده. اوس که یو څوک عقیدتا روزې ته په سپکه سترګه ګوري د مسلمان نه ده. اوس او که یو څوک د جهالت او د حماقت په خاطر باندې دا روزه نه نیسي، دا عظیمه ګناه ده. د یوې روزې په بدل کې به 14 روزې بیا نیسي. او تاسو جنجال ورسره مه کوئ، ورته مسلمانه دا د اسلام په ارکانو کې رکن ده. که روزه نه نیسي اسلام دې نه کامل کیږي. که روزه نه نیسي اسلامیت دې په خطره کې ده. رکن ده د اسلام، رکن. الله جل وعلا توای شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر دي رب العالمين ده. الله أكبر، الله شك أمر. إيه مؤمنة خوشالي دي تابو حال باني سيدي رب أمر تدي لبيك ويا ليلى. الله 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 دي أغ مؤمن بو حال باني سيدي إيه رب دا دي تا حكم ده قد استرقوا تقبل الله. يا أيها الذين آمنوا دي إيمان والاو. خطاب چاته رب کوي؟ ایمان والا. بشک څور توای كتب عليكم الصيام. دي ایمان والاو په تاسو باندې روزه فرض ده. هندوانو په تاسو نه ده، يهودو په تاسو نه ده، عیسویانو په تاسو نه ده. وسې څوک نه نسی مشابهات له چا سره راغلي ده، له يهودو نصارا او سره. او طرف امر نه کوي، او طرف امر نه ده کړی. امر چاته کړی؟ ایمان والاو تاسو ته. بیا امر پس یو خو ورته ویلي چې په تاسو باندې فرض کړل سوي ده دا روزه. بیا ورته وایي چې میاشته دې ولیده فلیصم، امر د وینیسه. یو ځل ټول الحمدلله ویلي کیه. ای دا ایمان هغه دولت ده، دا ایمان هغه دولت ده. رب دې سر لوړی کړه دغه ملګری. الله جل وعلا دې مبارک په دې وخت کې دی رب العالمین تا ته د خپل شان. اسماعیل جان رب دې سر لوړی کړه. ژوند او رزق او کور او فامیل کې د رب العالمین د خپل شان بدله لري. له زبیر جان سره، له مخلصو ملګرو، ټولو ادمینانو مسؤلینو سره، خادمانو سره. والله دا هغه عظیم دولت ده د رب جل وعلا امر منل. په خدای مینې قسم که په دنیا کې بل دومره لوی دولت وي. تاسې وګورئ څومره په کروڑونو انسانان ګرځېږي چې رب جل وعلا یې پروام نه ساتي. داسې الله په د 8 میلیارد انسانانو کې 1.5 میلیارد مسلمانانو ته څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا. الله اکبر. چې رب مؤمن خطاب درته کوي. داسې الله نه دی ویلی یا ایها الناس ای خلقو. که چیرې خلق ویل وای بیا ټول پکې راتلل. اوس الله څه ویل؟ یا ایها الذین آمنوا، خاص خلق داسې ایمان والا دی. اوس څوک د رب جل وعلا امر مني، څومره لوی عظیم نعمت داسې رب خطاب د مؤمن درته کوي. الله اکبر. بشک والله چې د رب امر ته په دنیا کې لبیک ویل، په ورځ د قیامت چې کله د رب جل وعلا ملایکو ته وایي چې پلان رب امر ته په دنیا کې لبیک نه وی ویلي، بیا به ذلیل راځي دی الله جل وعلا د حساب مخې ته. دا فقط یا ایها الذین آمنوا په دې کې لږ فکر وکړه چې رب جل وعلا ما ته وایي چې ای د ما مؤمنه بنده. الله اکبر، الله أكبر. يا ربي لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دا څومره لوی دولت. وسې ته امر نه منې، بیا په هغه انسانانو کې فکر وکړه چې په 8 میلیارد انسانان دي، رب جل وعلا یې پروام نه لري. یو بیا تم پکې رب مو دې له داسې حالاتو نه وساتي. قربان اوسه. ننګرهارۍ دولتزی ننګیال دولتزی مهرباني. سلامونه احترامات قاری صاحب. وعلیکم السلام. الله وکړي چې ټولو کې خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاستئ.
قدرمن سي سلامونه مه وایه ښه السلام علیکم وایاست ښه ولې نه قاري صاحب وبخښه ولا سي د مشکلات مې ذهني زیات شوي دي قاري صاحب ما دغه مشکل له سردردي د وجه سردردي لرم قاري صاحب 2 کاله کېږي یعنی بیخي عذاب کړی یم بې خوبي او سردردي کایګانو هم په ټول وجود دردونه راځي ډاکټرانو ته ډېر تللی یم ډاکټران هم نور ستړي دي هر شی ټیسټ کوي منفي راوځي مثبت نه راوځي کوم مرستیا هم نه لرم نو بیخي حالات یې راباندې خراب کړی د قاري صاحب څوک وایي جادو ده څوک وایي یو شی ده څوک وایي بل شی ده څو پیسور کیس یې واري ډاکټر دغه بلاګۍ در باندې ږدي داسې هغه بلاګۍ نه غټ سکرینو ته داخل کړو فیسونه خو دولت ورکوي خو زښته زیاته فی وګرځي ښه یعنې خو داسې خو یې نه درکوي مفت نه مفت خو نه ده خو بېشکه نو ولې دا یو قاري بس همدغسې فی سبیل الله راغلی داسې مفت علاج به درښیي نو ملا راغلی نو وارثین د محمد علیه السلام دي نو زړه هم درته راغو دغسې ځای کې بیا وارث سمه چې د جیب خطره دي د پکې نه جیب قاري صاحب جیب دا سر مې واړیم تر تاجار ده پیسې څه خبره ده وای یاره قاري صاحب دغسې نو چې دا دومره اخلاصمن یې نه والله زړه نه باندې ګرانې قاري صاحب مخکې دې م لایف ورته کېناستله دا یې ماله ابابیل جان سره په تماس کې سه یا د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې ته خپله لاړ سه یو دم مې د سحر د جادو د کوډو د علاج قرآني درته ښودلی دا 2 ورځې عمل ورباندې وکړه اله العالمین به دې وساتي بل مې یو بله ویډیو د سر د درد درته ښودلی دا مې اکثریت دا موږ د دې لپاره ولايي ویلي ولایتي کرسي ووایه دا نور دا مې ویلي قاري صاحب چې وي وایم ما کړه نو غوښ ونیسه نو وسو هلته لاړ څه ورځه هلته ورسه دا ویډیوګانې دا اکاونټونه موږ په 1 لاکه د دې لپاره جوړ کړي چې څوک لایک راکړي په 1 لاکه مو د دې لپاره جوړ کړي چې څوک مو فالو کړي په خدای که مو د دې لپاره جوړ کړي چې څوک مو وپېژني د دې لپاره مې درته جوړ کړي دي چې ورسه هلته یو شی پکې وګوره په دې ټیک ټاک کې غالبا د موږ تر 0 ویډیوګانو اوس لکه چې لوړې شوي دي بالکل ورسه یې هلته د دې دعاګانې دي دمونه دي تاسو دپاره مو درته ښودلي دي دا اوس دلته راغی وایي نه آیات الکرسي مې ویلي ده زه څه درته هم ته څه راته وایي دا به اوس نو داسې به ویل چې دا بابل نو د دلته د څه شي دپاره د کېنوی دا دې راواخلې ما ته دې په دې خوله کې داسې راته واچوي داسې دا د پرې وای دا وایي 2 دانې د سلطان صاحب لټانو سلطان صاحب خو وپېژني وپارسه یا د بعضې ځایونو کې بل نوم اخلي وایي دا د ونې لاندې پراتو دا توت نه ده توت وایي رالوېدلی و د دې وایي په دې ځای کې بند و دلته داسې وګورو داسې نو په لاره کې وایي یو سړی تېرېدل سورو په بسکل باندې په بل څه باندې وایي غږ ورسي اله دلته راس نو هغه غریب بسکل در راولی داسې راغلی ته ویلې چې څه قیصه ده ورته ویلې چې دغه توت راواخله دې ځای نه په دې خولو کې راته واچوه نو هغه د بیته لاس کړی دی چې ښه تا دې خدای غر کړي چې دغه توت لا نصر سم یې دبولی ده سم وایي بس ته مې کار اوس بیا به انشاءالله داسې نه کړي نو ورته د موږ د بعضې ملګرو عادت دغسې جوړ شوی چې به دلته مې بس دا توت بند خو به دې خوله کې راته اچو ودې الله بند لاړ سه ما هغه ویډیو در سره لایک کوه مې در سره شیر کوه خپله استفاده د ځینې وکړه ګټه د ځینې واخله ښه بالکل راځئ محمد صاحب مهرباني تاسې مې خلاص کړئ که څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو مننه قاري صاحب محترم تاسو ته ملګرو ته د وړاندې اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام هیله د روغ جوړ اوسئ قاري صاحب محترم د ما 2 لنډې پوښتنې دي یوه دا چې زه جرمني کې اوسېږم دلته دغه روزه مبارکه میاشت نو موږ ته د روزې نه یو ورځ مخکې دغه ترکانو مسجدونه دي دلته موږ ته تقسیم اوقات راکړل چې په کومه ورځ روزه ده په کوم ساعت به روژه ماته کېږي په کوم ساعت به پشلمۍ کېږي بیا په دې کې دغه اخري ورځ هم لیکل شوې ده چې په کوم تاریخ باندې اخري ورځ ده او کوم ورځ باندې اختر ده نو دا خو چې موږ تاسې اختر په اصطلاح باندې سپوږمۍ ونیو نو د موږ تاسې ملایان اعلان ونه کړي چې په کوم ورځ اختر ده نه ده نو آیا موږ کولی شو چې په همدې ورځ باندې هغه وکړو هغه اختر نه کوي هغه دوی هغه فلکي حساب کړی وي ښه فلکي حسابونه چې دي هغه هر څوک ورباندې نه پوهېږي هغه حکومتونه ورباندې پوهېږي صحیح ده لکه اوس مثلا تا ته وایي اټکل کېږي چې سبا به باران کېږي یا به واوره کېږي ښه هغه دوی داسې ماشینان لري د اوس خو ټکنالوژي پرمخ تللې هغه د هوا حالات وګوري
نو هغه د هوا له حالاتو ورته معلوم سي چې بیا دونه ساعته بعد به باران کېږي، دونه ساعته وروسته به واوره کېږي وغیره وغیره. نو هغه فلکي حسابونو کې تاسو ښودلي ده، هغه یې اټکل درته کړی ده. څه شی درته کړی ده؟ په هره جنتري کې اټکل درته کوي. دا نه درته وایي چې دې ورځ باندې به وي جنتري، ځکه کله مخکې ځي کله شاته راځي او کله بیا موافق وي ورسره. یعنې ډېر وخت داسې راغلی موافق وي. فلکي حسابونه چې دي اوس ساینس او ټکنالوژي پر مخ باندې تللي ده، ډېر وخت کې برابر راځي. اما دا نور وختونه چې درته ښي هغه صحیح ده، هغې کې کوم حرج او مشکل نشته. ښه قاري صاحب یو بله پوښتنه، د یو چا که مېرمن مړه شوې وي او د هغه هغه سره زر چې خپله یې ورته اخیستي او د خپل پلارنۍ کور یې ورته اخیستي او کله چې ښځه مړه شي دا سړی کولی شي چې بلې خپلې نوې ښځې ته یې ورکړي یا زوی ته ورکړي یا یې خیرات کې پسې یا خپله د خاوند استعمال کړي. نو په دې کې کوم جایز ده جناب قاري صاحب؟ په دې کې د دې ښځې د اولادونو حق ده او د خاوند هم حق پکې شته. د ښځې د اولادونو، نو د هغه اولادونو او د خاوند یا یې وصیت ورته کړی پکې کولی شي ښه خیرات کوي یې پسې، صدقه کوي یې پسې، بلې تی ورکوي، هغه د خپل اختیار ده. او قاري صاحب یو بل لنډه پوښتنه کوم، ډېره بښنه غواړم، ډېره مهمه محمد صاحب ډېره لنډه هیله کوم ډېره دغه یو مخکې ورور په د خبر سوال په هغه باندې. قاري صاحب یو سړی که کوزه کوي لکه موږ تاسو وایو چې کله یو سړی ښځه کوي نو دواړه جانبین باید راضي اوسېږي، نو ته چې یو جنۍ سره په اصلاح یا خبرې ونه کوې یا ونه یې نو هغه به څنګه ته پوه شې ته د هغې خوښ یې هغه یې تا خوښ ده، ځکه اسلام خو دا ویلي چې دواړه جانبین باید راضي اوسېږي. پښتنو په اسلام ایمان راوړی ده؟ زه به تا نه روبولم، ته په دې ټول پښتون قوم کې یو چا ته ورسې زه دې لور ګورم نکاح در سره کوم، څومره دې دبی شین دبی در نه جوړوي که نه در نه جوړوي؟ بالکل دا جواب څنګه ده؟ نه پښتنو خو اختیام قانون رواج ډېر بد رواج دی. بالکل وامر بالعرف په پښتنو کې اوس عرف دا ده سنی ګوري دا کوي موږ تاسو له اسلام نه له پخوا نه همداسې سیستم را روان وي او بیا پښتون ګوري خو دلته بیا اوس را باندې برابروي دي. تا مطلب دا ده مطلب دی دا د سیره باندې برابروي دی. موږ پښتون خو یعنې اوس یو څوک راغلل د تا خور او لور یې وکتله خوښه یې نه سوله، خو سبا ځي د ساله ویډیوګانې در پسې جوړوي، خبرې در پسې کوي، رنګ دې در بدوي، وایي د دې هم دغسې لور د دغه سړي دا لور دغسې سپنګۍ وه، دغسې سترګې وې، دغسې خوله یې وه، داسې بیا به بل څوک درته راځي بیا به له تا سره دوستي کوي، خو په هغې کې به یو عیب به وي یا به نه وي 50 تاله ځانه ورپسې اضافه کړي. نه پښتون خو دغسې شرمېدلی ده. بالکل قاري یا یې مثلا اوس یو څوک لاړل ویې کتله خوښه یې سوله، راغلل یا دوه دا څومره دي دا څونه غواړې، اوس هغه ورته ویل 10 لکه دی ورته وایي 15 لکه، اوس ډسکاونټ راکوې که نه راکوې؟ غوا اخلم یا غوا خرڅوم، ډسکاونټ راکوې که نه راکوې؟ که دې راکړل خو رایکه، که دې را نه کړه ګوره 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 بیا دې رنګ در بدوم. سړی د کوم د چا خبرې کوي؟ هغه خو عرب دي ماشاءالله سي، دا د عربو صفت ده په دې کې چې په اسلام یې عمل هم کړی، په دین یې عمل هم کړی، یو ځای ځي دوستي ګوري سره، خوښې سول نکاح کوي، خوښې نه سول بیا په یو بل پسې ډسري او رشخند او پسخند او رنګ بدیانې هم نه کوي. بالکل موږ پښتانه خو دومره ذلیله یو، دومره ذلیله. دا تا پښتنه کړې ده ځکه دې تا لور ته درسم او ویې ګورم او سره موافق نه سو، مثال درته وایم، نو څه پیرې به په یو بل پسې کوو نه؟ اول می ولا ته په دې ځای ولې سي تا د مال لور کتلې ده اوس یې کوې ولې نه؟ بالکل موږ د اسلام خبرې په دې ځای کې د زړه سرونه مه کوئ. چونډۍ والا چونډۍ دا خبرې را مخکې کړي نسوار. او قاري صاحب محترم په بخښنې سره په دغه خبرو کې همدغه سوال دلته دا اوس یو خور یو میسج راستولی و چې همدغه سوال په مطابق دی، انشاءالله زه به دا سکرینه څه شی به سي سکرین دی بس. قاري صاحب محترم عبدالکریم جان کوم خور ګوریا بالکل په اسلام کې دا جائز ده، په اسلام کې جائز ده، په پښتو کې نه. په څه کې؟ په اسلام کې چې یو ځوان لاړ سي نجلۍ وګوري او نجلۍ ځوان وګوري، خو دا په هغه وخت کې پښتانه باید وکړي چې پښتانه کله له رواج نه له عرف نه او له پښتني نه اسلام مخکې کړي. اوس متاسفانه پښتنو له اسلام او له دین او له پیغمبر نه رواج او پښتني را مخکې کړي ده. نو د مسلمانانو دپاره په هغه وخت کې جایز ده چې د یو بل عزت وساتي. موږ خو شرمول کوو، موږ شرمول کوو.
که خدای مکړه یو څه مشکل سره راسي په خپل منځ کې اته بیا په یو بل پسې شیطانتون نبوي رزالتون نبوي خباستون نبوي خبر ربوي توهین نبوي قسم قصې به که اوسي په داسې شکل باندې دا وخت یې راکړل ماته صبر وکړئ که اوسي ښه عمل ده بهتر عمل ده د ځوان به زړه مطمئن وي د نجلۍ به زړه مطمئن وي د خور به زړه مطمئن وي د لور به زړه مطمئن وي بشک داسې به نه وي لکه د پخوا وختونو کې به وروره په بدل سره کولې خبر به نه اوسي دا د ما دا زه چاته ورکړم دغه نیم متر پښې به وي یو ورځ یو چا سره چا دوستي کړې وه اوس د زوم پښې مې خو دا 40 انچه دي که 50 انچه دي چپل بوټونه یې نه پیدا کېږي جزاک الله قاری صاحب خدای دې اجر درکړي ما جواب ترلاسه قدرمن نو د پښتنو دپاره په دې نن زمانه کې د یو بل لور کتل ناروا دي د شریعت له نګاه نه د پښتو له نګاه نه موږ چې کله وخت کې په دین عمل وکړل په شریعت مو عمل وکړل قرآن او دین او پیغمبر ته مو ځان تسلیم کړل بیا یې وکړي نرغوندې وکړي ویې ګورو یا خاوند او بیبي دا ټول شریعت حق ورکړی ده صحیح ده محترم دغه یو سوال به مطرح کړم که تاسو اجازه وي وکړئ ځکه چې بیا په شخصي کې د فضا به ښه قاري صاحب نه زما دا پوښتنه ده چې زه مې پلار یو هلک ته ورکړی یم ما ورته ډېر وویل چې زه نه کوم خو پلار مې زما خبره ونه منل هغه هلک زنا کوي شراب خوري قسم هم کوي اوس اوله پوښتنه چې زما نکاح ورسره شوې که نه دویمه پوښتنه خوښه نه وي چې پلار دې چټک راواخلي چټک پېژنئ چټک سمیخون هم داسې راواخلي ورباندې ویې وهي چې د تا نکاح مې وکړه دا نکاح نه ده سوي بیا ویلي وای زه له دې سره نه طلاق واخلم که نه اگر چې زما نکاح مې پلار په زور کړی یعنې خالي د کوژدې نکاح مو سره کړې ده هیله د جواب راکړي بالکل دا خدای دې وکړي چې په واده کې نکاح وکړي چې د تا خوښه نه دا نکاح نه ده ښه دا زنا ده پلار به دې بیا ټول عمر په دې ګناه کې درګډي په تا باندې بیا زنا کوي ښه او داسې مخامخ ورته ووایه هره لور و خور چې بې اجازته پلار ورور د کور مسیر په نکاح باندې ورکړه چې د نجلۍ خوښه نه وي که لور وي که خور وي دا زنا ده دا زنا ده دا زنا ده دا زه نه وایم دا د الله جل وعلا قرآن ورسي مفتي شفیع صاحب د دې آیات په تفسیر کې معارف القرآن تفسیر در واخلي مفتي شفیع صاحب په دې باندې تفصیلي بحث کړی ده دا ټول اقوال راوړي هغه ورته ویلي دي چې دا زنا ده یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها دا نجلۍ کولی سي که چیرې هلته اسلامي حکومت وي لکه په افغانستان کې یا محکمه وي قضا وي بالکل دا تللی سي خلع اخیستلی سي صحیح ده خوشحاله اوسئ په زور نکاح نسته په اسلام کې ښه او قربانه که موسم ښه دا بادر خان بیا راغله مهرباني بادر خان ته خپله پوښتنه مطرح کړه السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب پوښتنه مې دا ده چې څلورم پنځم کال مې د ښې پیسې هم ګټم په اروپا کې خو مونږ په ځای کې ولور ډېر ګران دی قسم دی 10 لک افغانۍ پیسې ښې ډېرې ګټم خو چې 10 لک افغانۍ نه څوک راته وایي بیخي مې زړه مات شي زه وایم چې دا 10 لک افغانۍ به څنګه جمع کوم ته خدای غر کړه خدای دې بي خو نه باسه چې ژوند دې برابرېږي زندګي دې برابرېږي خو دا پیسې ګټي دي ژوند د زندګي دپاره 10 لکه پې ورکړه غرق سي ژوند دې جوړ کړه 50 لکه پې ورکړه ژوند دې جوړ کړه قاری صاحب خو 10 لک افغانۍ هم ډېر زور غواړي چې ګټې نو چې زور غواړي بیا خوندونه هم شته پکې ښه دا هغه کس ته چې مخکې راغی وای دغه د څه بلا وایي چې د کفر الفاظ وکاروي چې په زړه کې مسلمان په دغه کې نه دا ملګري مې لږ وخندول ما لږ را بیدار سي نه دا چې ټول سره خفه او زیله پیله سره ناست دي الله باندې نکاح کې خوندونه دي الله بندګانو دا چې ژوند کوي زندګي کوي پیسې ګټي دي څه شي دي انا دې باره ګټي خدای دې غرق مه کړه والا قاری صاحب لړ کې سخت ته 10 لک افغانۍ یوازې ولور واده کوه بس بیا ان شاء الله درته ګورم که چیرې م دلته په لاره کې یو څوک پیدا کړل او راته ویلي سي زه خاوند غواړم بیا ان شاء الله انتظار کوه ښه د زړه سر نه لاره ولم نه ده صحیح خو باید 2-3 لک روپۍ شي څلور بس سعید سالاري مهرباني مایک مخلص کې السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام دا د ما داسې نصیب دی چې د ما نوبت راورسېږي قاری صاحب بیا په غوسه دا په میاس کې یو کرد راجګېږم قاری صاحب په غوسه ده یا قاری صاحب غوسه نه کوي ویلي دي ولا غوسه په حق ده قاری صاحب ښه وایه مهرباني وکړه سعید صاحب مهرباني وکړه یا قاری صاحب یو پوښتنه مې درڅخه درلودله
چې دا یو تفسیر مال راته راکړي چې دوی وایي په دا روزې کې د دوزخ دروازې بندې دي د دې تفسیر مطلب چې د دغه میزان غوښتي په پوه کړم د جهنم دروازې په دې معنا باندې چې ای مؤمنه مسلمانه لمانځه ته زور ورکړه، سجدې ته زور ورکړه، عبادت ته دې زور ورکړه، ښه په خوبونو باندې مه تېروه، جنت وګټه، رب ته عذر وباسه، توبه وباسه، رب ته ننواتئ راسه. د جهنم دروازې بندې دي، نور د هغه ډمتوب مه کوه لکه روزې مخکې سې دي کول، هغه بې حیایي مه کوه لکه روزې مخکې سې دي کوله، هغه غفلت و بېلمازي و بېدیني مه کوه لکه اوس دا د روزې میاشته په دې روزې مبارکه میاشته کې رب ته توبه وباسه چې رب جل وعلا دې له جهنم نه نجات درکړي. ښه د هغه مطلب دا ده. صحیح ده دې زړه سره؟ صحیح ده قاري صاحب. قدرمن الله مو قدرمن سر لوړي کړه. مهرباني صاحب مایک مو خلاص کړئ، پوښتنه مو وکړئ. اوس سم ده. السلام علیکم مولوي صاحب محترم، په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. وعلیکم السلام. مولوي صاحب محترم، ما دغه پوښتنه کوله، موږ مسافرۍ کې داسې ځای کې ما چې واقعیت خبرې مولوي صاحب هسې په نوم مسلمانان دي، دلته اذان حواز موږ نه اورو، موږ د روژه مات او لمونځ تلویزیون چالانو، د تلویزیون د همدغه وخت باندې اذان کوي، تلویزیون په اذان باندې مثال موږ روژه ماتوو او لمونځ هم کوو، دا مشکل خو به نه لري. په تلویزیون په کوم ملک یاسته؟ موږ همدا ایران کې یم، تهران کې، خو داسې ساحه کې یم واقعیت خبرې مولوي صاحب چې جومات نشته، د اذان هېڅ نه اورم دلته زه. ښه نو تاسې هلته مسلم برو په نامه باندې یو پروګرام ده او یا د اهل سنت والجماعت جنتریانې پیدا کړي ده، هلته جنتریانې په انټرنیټ کې هم شته او تاسو د مسلم برو په نامه باندې هغه پروګرام درته ډاونلوډ کړی او بیا هلته د تهران چې کومه منطقه کې یاست هغه په د هغو په سیستم یې برابر کړئ چې په کومه منطقه په کوم ځای کې یاست هغه ټول نومونه ورکړئ، بیا انشاءالله په خپل ټیم هر اذان درته کوي او وخت درته ښیي. صحیح ده؟ مننه مولوي صاحب.